ستنېدنه. د ستنېدنې د پروګرام قدرمنو اوریدونکو خوشحاله اوسئ. زه ناشابه آشنا یم او په ننني پروګرام کې مې تاسو ته دغه مطالب او رپورټونه راغونډ کړي دي. په ملي اردو کې د راستنو شوو کډوالو شاملېدل او د دغه کار ښېګڼې، د یوه راستون شوي د زړه خواله، د دیني علماو فتوا د نشه یي توکو د استعمال په هکله، او په پای کې به هم یوه ډرامه درته خپره کړو. ډېر افغانان هېواد ته تر راستنېدا وروسته اوزګار پاتې کېږي چې دوی بیا له دې امله ډېر ځورېږي. خو دا چې څه د پاسه د یوه کال څخه را په دې خوا دولت د ملي اردو د جوړښت تابع کړې، نو یو شمېر راستنېدونکي هم د اوزګارتیا له شره خلاص کړي دي. نور حال به په دې هکله د عارفې عمر لور په رپورټ کې واورو. ډیر افغان ځوانان کله چې له کډوالۍ نه راستنېږي نو د زده کړو او ښه کسب د نه لرلو له امله په خپل هېواد کې له بېروزګارۍ سره مخ کېږي، چې کېدای شي دا اوږدمهالې وزګاري د دوی اروا زیانمنه کړي او یا دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ناوړه کارونو ته لاس واچوي، د بېلګې په توګه ټوپک په اوږه کړي او د دې لارې د خپلې روزي د موندلو په لټه کې شي. خو ډېر داسې ځوانان هم شته چې وروسته له یوې مودې ځان ته داسې غوره کارونه موندلي دي چې هم د دوی د ژوند اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم په ټولنه کې ورته خلک په درنه سترګه ګوري. اول خان همداسې یو ځوان دی چې څه موده وړاندې له ایران څخه راستون شوی دی. خپله کیسه داسې کوي. منګه په ایران کې اوسېدلو، ایران کې کارم کوله، راغلو افغانستان ته. افغانستان کې دلته کار نشته دی، ټول خلک بیکاره دي. منګه ځان په ملي پولیسو کې داخله کړ او ملي پولیسو کې اوس خلک وظیفه مرتب مې نه دی. زه ډېر خوشحاله یم چې دغه وظیفه ماته د عسکري کې مې ځان داخله کړ. په افغانستان کې د دې هېواد د ملي پوځ جوړونه روانه ده چې ډېر افغان ځوانان د سرتېرو په توګه په ملي اردو او ملي پولیسو کې څیره کېږي. دغه کار نه یوازې هغو راستنېدونکو افغانو ځوانانو سره مرسته کوي چې ښه کسب او زده کړه یې نه وي، بلکې هغو افغانو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې خپله روزي په ټوپک کې ویني. محمد الله هم داسې یو ځوان دی چې د خپل وران ویجاړ اقتصاد لپاره کله کله ایران او پاکستان ته تللی او کله یې هم ټوپک ته لاس اچولی دی. خو اوس دا دی ځانې په ملي پولیسو کې څیره کړی دی او له خپل دې کاره زښت ډېر خوښ دی. هغه وایي بیکاري ده، نو خوشکیم به پسې راغله، په آخر نور څه کار نه و، بس دا ملي اردو کې م ځان داخل کړ. یو خو د بیکاري نه خلاص شلو او بل بس دلته وظیفه م واغېستله، معاش هم پکې شته دی او نور د وطن خدمت هم پکې کېږي. د افغانستان د ملي اردو په جوړونه کې د کومو اصولو پر بنسټ ځوانان ونډه اخیستی شي؟ ما په دې اړه د دفاع وزارت د جلب او جذب د ارکان رئیس جنرال ابراهیم احمدي سره خبرې کړې دي چې هغه راته وویل د ځوانانو برخه اخیستنه د ملي اردو او ملي پولیسو په لیک کې د دولت د محترم رئیس د ځانګړي فرمان او د هغه د موجوده طرز العمل په اساس صورت نیسي. شرطونه یې دا دي: اول د افغانستان تابعیت ولري، قانونا سن له 18 تر 28 کلو پورې وي، له جسمي او روحي لحاظه صحتمند وي، مزمنه مریضي ونه لري، معلولیت او معیوبیت چې د وظایفو معنی ګرځي وی نه لري، په مخدره موادو روږدی او سابقه جنایي جرم ونه لري، ارضي تمامیت، ملي استقلال، د وطن لوړو ګټو او د اسلام دین ته وفادار وي. د قرارداد موده 3 کاله ده چې تر 48 کلنۍ پورې کولی شي دوی په دوامداره شکل قرارداد وکړي. که چیرته هغه سرتیري د لوړو تحصیلاتو درلودونکي، دوی کولی شي په جریان د خدمت کې په مسلکي مهارت کې چې دوی لوړتیا ولري او په وظایفو کې له نورو سرتیرو دوی خپله ښایستګي ښه وښیي. هغو ته د خورضابطۍ رتبې ورکول کېږي چې خورضابطۍ په رتبه کې دوی په معاش کې او په نورو امتیازاتو کې هم تفاوت راځي. ځینې خلک په دې باور دي هغه افغان ځوانان چې په دغو شرطونو برابر وي باید د دولت د اعلان سره سم اړوندو څانګو ته ورشي او خپل نومونه په ملي اردو او ملي پولیسو کې ولیکي. په دې کار سره به نه یوازې دوی کار موندلی وي، بلکې ډېر ځوانان به له نورو هغو کارونو څخه چې په ناوړه لارو پکې ډوډۍ ترلاسه کېږي ژغورل شوي وي، چې دا کار هم دوی ته ګټه ده هم ټولنې ته. که یو شمېر راستانه شوي افغانان د اوزګارتیا نه د خلاصېدو او د کار د پیدا کېدو په موخې د ملي اردو په لیکو کې درېږي، نو یو شمېر نور بیا افغانستان ته د خدمت په خاطر
د ملي اردو غړیتوب په خوښۍ مني. په همدې اړه یو راستون شوي افغان زموږ همکار شفیق الله ضیایي ته داسې ویلي دي. زما نوم شیرندل دی، د چمن د پاکستان د چمن منطقې څخه راغلی یم. اوس په وطن کې امن راغلی دی. زما خپل وطن ته جوزجان ولایت مهاجرت کې خو نو دی ته معلومیږي اقتصادي معاملې هم پکې راغلي دي او نورې تکلیفونه هم د انساني چې په مابین کې ضرورت راغلی دی هغه خو نو تېر سوی دی. خپل وطن ته روان یو، اوس خپل ځای ته روان یو. هلته چې ولاړلو خپل په وطن کې به خدمت وکړو. په هر حکومت کې کوم خدمت موږ ته ضرورت و او موږ ته کوم ضرورت پیدا کېدلی د حکومت تخواست حکومت کې به برخه واخو، ملي اردو کې به برخه واخو. هغه کوم اقتصادي معامله چې مو د خپل د کور د فامیل لپاره کول هغه به هم کوو. بس خپل په وطن کې به ارام آسوده ژوند کوو، خپل ځای ته به پردیو ملکونو ته هجرت او مسافرۍ افغانان په ډول ډول عادتونو روږدي کړل چې له هغې جملې څخه یو هم په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. دغه شمېر افغانان هېواد ته تر راستنېدا وروسته بیا هم په اخته شوي عمل لاس پورې کوي چې له هره پلوه د دوی او د ټولنې په ضرر تمامیږي. په همدې خاطر دیني علماو فتوا صادره کړه چې تر څو د نشه یي توکو په استعمال بندیز ولګوي. زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه به یې واورو. په دې وروستیو کې د افغانستان د عالمانو شورا یوه فتوا صادره کړې چې په افغانستان کې یې د نشه یي توکو قاچاق، کارونه او کرنه منع اعلان کړه. دا په داسې حال کې چې ټوله نړۍ دغه هېواد د نشه یي توکو په کار او قاچاق کې ډېر مخکش ګڼي. خو د عالمانو شورا دا دلیل راوړي چې په دې توګه به وکړای سي چې د نشه یي توکو د زیاتېدو مخه ونیسي. خو د سترې محکمې مرستیال فضل احمد مانوي دغه فتوا یوه اعلامیه ګڼي. ما معتقد نیستم که کدام فتوای در این راستا صادر شده باشه. ما اصلا لزوم دی وایي زه په دې باور نه یم چې په دې اړه د کومه فتوا صادره سوې وي. اصلا د مخدره توکو په برخه کې دې ته هېڅ اړتیا نه لیدل کېږي. هغه مهال چې فتوا صادریږي پوهان په ګډه تصمیم نیسي، هغه هم د اسلامي کتابونو او لارښوونو په رڼا کې. په دې کې هېڅ شک نشته چې د نشه یي توکو کرنه، قاچاق او کارونه د زیاتو هېوادونو د پوهانو له نظره یو ناوړه کار دی. خو دا مهال دا یوازې د افغانستان د عالمانو د شورا لخوا یوه خپره سوې اعلامیه ده چې د دغو توکو پر بندیز یې ټینګار کړی دی. معنوي وړاندې د بلې پوښتنې په ځواب کې چې دغه اعلامیه به څنګه عملي بڼه غوره کوي وویل عده‌ای از اعضای شورای علمای افغانستان، قضات استر محکمه و همچنان محاکم افغانستان هم هستند. چرا؟ دی وایي د افغانستان د عالمانو د شورا ځینې غړي د سترې محکمې او د ولایتونو د محاکمو قاضیان دي چې دغه قضات دیني پوهان هم دي. دغه شورا له جهیدو عالمانو څخه جوړه سوې چې دغه اعلامیه هم د همدوی لخوا صادره سوې ده. خو لکه معنوي چې وویل دغه فتوا د عالمانو لخوا صادره سوې چې همدوی به پر عملي کېدو هم کار کوي او په زیاتو ولایتونو کې به خپلې دغه اعلامیې ته د عمل جامه وراغوندي. خو د دې کار ګټه څه ده او دغه توکو د کار او قاچاق د مخنیوي لپاره ولې دینی پوهان لاس په کار سوي؟ مسلماً که جامعه ما یک جامعه سنتی اسلامی هست و مردم ما نسبت به قوانین و معنوي وایي څرګنده ده چې افغاني ټولنه یوه دودیزه او اسلامي ټولنه ده چې خلک د پوهانو خبرو ته زیات ارزښت ورکوي. نو ځکه د عالمانو شورا غواړي چې په دې برخه کې راوړاندې سي. افغانستان د بیا رغونې پر لوري ګامونه اخلي، خو څوک به یې د آبادۍ او سوکالۍ لپاره ګام اوچت کړي. څرګنده خبره ده چې ځوانان او تنکي زلمیان، خو هغه ځوانان به رغنده رول لري چې پر نشه یي توکو روږدي نه وي. اوس به هم وطن ته د ستنېدا په خاطر د یوې مهاجرې کورنۍ پرېکړه په یوه ډرامه کې واورو. ښځې ته پاڅېږه، اول خو هغه راډیو راکړه چې خبرونه څه وایي، اول دا چې د چایو بندوبست وکړه چې ستړی او ستومانه یم. چای خو دغه د تیار دم دی، خو راډیو به کومه ورځ ستا له لاسه په تناره کې وسوځم. ته یو درسته ورځ خبرونه هی د دنیا له حاله بې خبره ښځې همدا راډیو ده چې د دنیا د حالاتو ما خبروي او د وطن د انتخاباتو زیری ګړی په ګړی راکوي. وسړیه موږ په مهاجرت کې ژوند کوو، زموږ په انتخاباتو څه؟ کمکلې ښځې په انتخابات کې باید ټول مهاجرین ونډه واخلي، ځکه چې دا د ټولو ارمانو چې کله به انتخابات کیږي. سړیه چې انتخابات کیږي او که نه کیږي،
مونږ خو هسې په مهاجرت کې خپل شپې سبا کوو، کوم خیر مونږ ته نه رسیږي. زه درته وایم چې انتخابات خو زمونږ د کلونو ارمانو. زه خامخا په انتخاباتو کې ونډه اخلم او وطن ته د خیره کډه کوم. نور دې خوښه؟ ښه، ته اوس غواړې چې وطن ته کډه وکړې او په انتخاباتو کې ونډه واخلې او زما سره په دې باره کې مشوره ونه کړې. ګوره وښځې، ته اوس راته مه ژاړه. که مشوره در سره وکړم یا یې ونه کوم، خو زه هرومرو خپل وطن ته کډه کوم او په انتخاباتو کې دواړه ونډه اخلو. ښه، اوس ښه وشو. زه د انتخاباتو کې نه یم او نه مې سر په دې خبرو خلاصیږي. وا زما هوښیارې ښځې، په انتخاباتو کې ښځینه او نارینه ټول برخه اخیستلی شي. اوس وخت ډیر کم دی، باید د دې وخت نه ګټه پورته کړو او خپل وطن ته لاړ شو تر څو انتخابات رانه تیر نشي. وا سړیه، دومره چې کلک په خپلو خبرو ولاړې او وطن ته د تللو شلګي کوې، نو ما ته ووایه چې کله ځې چې زه د کالیو د ټولولو بندوبست ونیسم. ګوره ښځې، اوس د زما د زړه خبره وکړه. په کار خو دا ده چې د انتخابات نه یو څه وخت مخکې لاړ شو تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلو. درنو اوریدونکو، د ستنېدنې پروګرام د راستنو شویو او بې ځایه شویو افغانانو د ستونزو د اوارۍ لپاره ځانګړې شوې. که تاسې په دې اړه کومې نیوکې، وړاندیزونه او نظریې لرئ، نو موږ دننه په افغانستان کې په دې پته ستاسې لیکونو ته سترګې په لار یو. د افغانستان تعلیمي پروژې، BBC، د پوسټ باکس شمیره د 1، کابل، افغانستان.